د امریکا د ټکساس ایالت دالس نومي ښار ته راغلی یم. په دالس کې په دې سړک منځ کې دغه ځای کې دا یو کراس نشان دی. دا د دې لپاره چې په دغه ځای کې د امریکا پخوانی صدر یا رئیس جمهور جان اف کینیډي په دغه ځای کې وژل شوی و. په 1963 کې جان اف کینیډي په دغه لاره تېرېدو د هغه قافلانو ناڅاپه پرې د دې بلډینګ نه ډزونه وشول. دا هوټل و، نو د دې هوټل شپږم منزل نه پرې ډزونه وشوله، وی وژله. دغه بلډینګ چې دی دوی اوس په میوزیم تبدیل کړی دی. شپږم منزل میوزیم ورته ویل کېږي ځکه د شپږم منزل نه پرې ډزونه شوي وو. دغه ځای کې جان اف کینیډي وژلی و، نو ځکه اوس دغه ځای کې په دې سړک منځ کې دا یو کراس نشان دی او دې لیدلو لپاره په زرګونه خلک راځي دې نشان لیدو ته هر کال دې ښار ته د امریکا نورو برخو نه. او تر دې دمه د امریکا